السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو رونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنریز تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د خپل چینل په باقاعده توګه سره د یو کال په پوره کېدو باندې تاسو ته مخاطب یم او د غنی خان کلام دی چې وایي باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سروې څوک ورخاړی څوک د منځ غونچه شي څوک کبل د غاړې غاړې تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس دی که ته خاندې او که جاړې. زما عزتمندو که زه په دې موقع باندې ډېر ویم چې یاره زما سره علم دی او زه پوهېږم او دا زما کمال دی دا زما هنر دی نو د غنی خان دا درس چې دی دا د دې خبرو نفي کوي او اصل کې ویش د الله په لاس کې دی. تاسو کو ګورئ په باغ کې څوک ګلاب وي څوک چې سر وشي ونې سر وي پکې هم ولاړي او ورخاړي پکې هم وي بعضې پکې بالکل د منځ غونچه او په غاړو غاړو باندې کبل هم ولاړ وي. د چا په سر باندې الله د زرو تاج کی دی په تخت کینې بادشاهي کوي غم د خوانه تیریږم نه او د چا په سر باندې الله سبحانه وتعالی د غمونو غر کی دی تاج کی دی ولی ویش د الله په لاس کې دی او الله یو صفت لري چې داغه هغه ته وایي العزیز یعنی زورور. څوک غواړي چې زه دې بوډا شوې خو الله به دې بوډا کوي څوک غواړي چې زه دې غریب شوې خو الله به دې غریب کوي چې غریبي چاله ورکوي الله غریب کوي. څوک غواړي چې زما مستی دې ختمه شي څوک غواړي چې زه دې مړ شوې څوک غواړي چې زه خفه شوې خو دا هر څه چې دي د الله سبحانه وتعالی ویش او د هغه په لاس کې ویش دی. نو که زه دا دعوه وکړم چې یاره په دې کال کې ما غټه کامیابي حاصله کړه ما دا وکړه ما هغه څه وکړو دا غلطه خبره ده. زما عزتمندو زه په دې موقع باندې چې څوک هم زما کتونکي دي څوک هم زما مینوال دي چا چې هم زما ویډیو کتلې ده چا چې پې تبصره کړې ده او چا چې سبسکرایب کړی دی زما چینل او څوک چې سبسکرایب کوي د دې ټولو څوک چې زما ویډیوګانې مخې ته شیر کوي د دې ټولو زه شکر ادا کوم او په دې کامیابۍ کې یعنې په دې کال کې الله ډېرې کامیابۍ راکړي او دا کامیابۍ زما د سوچ نه زما د خوب نم بهر وي. زما خپل خیال دا و چې یاره د غنی خان کلام چې زه کوم شرح کوم هغه کو یو تند وګوري بس ډېره ده ولې چې د غنی خان کلام د عوامو د پاره نه دی کړی د کلام د خواصو د پاره دی. نو خواص خو ډېر لږ خلق دی خو الحمدلله پښتانه ډېر چې دي هغه خواص دي د شعور خاوندان دي د پوهې خاوندان دي او د الله مینه په زړه کې لري. نو یو دوه نه بلکې الحمدلله یو ویډیو خو ما یو کال په پوره کېدو چې مې کته نو 53,000 کسانو کتلې ده روزانه خلق الحمدلله په زرګاو خلق ویډیوګانې ګوري. دا ډېره لویه خبره ده زما دپاره دا ځکه چې غنی خان خو په خپله غنی خان و او الله سبحانه وتعالی دا فضل په پښتنو قام باندې کړی دی چې غنی خان په پښتنو کې پیدا کړی دی. بیا تاسو ګورئ په پښتنو کې زمانه ډېر زیات په هره توګه زمانه غوره خلق شته دی د علم په لحاظ باندې د عمر په لحاظ باندې یعنی داسې توګه نشته دی چې زه به د چانه غوره یم نه ټول خلق زمانه غوره دی خو الله سبحانه وتعالی د دې انتخاب زما وکړو زه یې منتخب کړم چې د غنی خان په کلام د بن په بن په عامیانه انداز کې هم زه شرح وکړم. دا الله سبحانه وتعالی په ما باندې احسان کړی. زه کو ټول ژوند په سجده کې او دا ژوند نه کو نور ژوندونونه راکړي تر قیامته پورې او دا زه د شکر وښکلو دپاره په یوه سجده کې تیر کړم نو د الله سبحانه وتعالی د دې احسان حق په ادا نه کړم. زما عزتمندو کله چې ما دا چینل پرانستو
اگر چې دې چینل خو تقریبا 4-5 کال شوي دي، خو دا ما په دې نیت نه پرانستی چېرې زه به پکې د غني خان شرحه کوم. زما نیت و د غني خان د شرحې، خو په اردو کې و او په لیکلو کې. زما لیکل خوښ وي او اردو مې خوښه وه، ځکه چې ما ته پته وه چې د غني خان کلام خو دی په پښتو کې، نو پښتنو د ساجت ته چې زه د شرحه وکړم. خو راشه دا اواز او دا فکر د غني خان اردو والا ته ورسوه. زما زوی دی ممتاز نومې دی، او هغه ماته وی چې ابا وړمبې په پښتانه پوهه کا. مې ولې وی پښتانه په نه پوهیږي. نو هغه ته بیا ما د غني خان یو کلام وی، مې په دې پوهیږي، وی نه پوهیږم په. زه پوه شوم چې اوهو دی خو نه پوهیږي دا پښتانه. نو وړمبې دعا خپل زوی ته کوم چې را د هغه زما د پام دې طرف ته راګرځولی دی چې د غني خان په کلام د شرح زه وکم او هغه په پښتو کې. ما ته وی غیر پښتنو ته بیا شي. نو دا به تاسو د هغه احسان منئ، زه یم احسان منم او په تاسو باندې احسان دی. ممتاز نومې دی، محمد ممتاز. او په دې دا کې زما سره ډېره خواري کړې ده په دې ویډیوګانو کې، په دې ایډیټینګ کې. زما یو بل زوی دی سعد نومې دی، محمد سعد. هغه روزانه ماشاءالله هغه ایډیټینګ هم هغه کوي او هغه اپلوډینګ او دا ټول سلسله دې دواړو ته نو سنبال کړې ده. دعا ورته کوئ چې الله سبحانه وتعالی دې د هر چا بچي داسې فرمانبردار کړي او داسې په پښتنو باندې مین کړي. د دې نه علاوه زما عزتمندو چې کله ما سوچ وکړو، فکر وکړو چې د غني خان په کلام دې موږ شرح وکړو، نو یو نوم دی نجیب الله نجیب ورته وایي، زمونږ د بونیر د سالارزو د جوړ کلي چې د هغه خپل یو پیج هم دی د فیسبوک نمیر ټي وي. د هغه ما ته فرمایش وکړو ځوان هلک دی چېرې ته د غني خان په کلام باندې خبره وکړه د هغه د پیج دپاره. ما د غني خان یو کلام د مولا عبادت کسب او دغه یو کلام دی، نو په دې باندې چې ما خبره وکړه هغه په خپل پیج کې اپلوډ کو دغه ویډیو، او په زرګاو خلکو د ورځې وکتله او په زرګاو باندې خلکو شیر هم کړله. بیا 2-3 ورپسې موږ نور هم کوشش وکړو، خو داسې په دې خپلو خلکو کې هم داسې خلک وي چې هغې جیلس وي. زه خو خیر هغې تاسې نشم ویلی چې څوک دی. بهرحال هغه سلسله منقطع شوه. نو زما د بچو ماته وی چېره زمونږ خو اصلا یوټیوب چینل شته دی، نو په دې کې به ورکو. دغه یوټیوب چینل خو ما د خپلو بچو دپاره کولاو کړی و چې زما د ماشومان د دې زه په وړوکوالي د دې ویډیوګانې جوړې کړم او بیا چې دې لوی شي خپل ویډیوګانې به خپل وړوکوالي خپل ماشوموالی به دې ویني. دا ما د هغوی دپاره پرانستی و. خو چې کله نجیب الله نجیب الله دې ځواني نصیب کړي، الله دې بختور کړي، ډېر دعاګانې ورته کوم ځکه چې دا سلسله شروع شوې د هغه د همت نه ده. نو بیا ما مجبوراً یوټیوب ته توجه ورکړله. یوټیوب باندې چې کله ما سلسله شروع کړله نو یو ملګری دی اسلم سالک نومې دی او تاسو به پیژنئ، ډېر ښکلی سندرغاړی دی، ډېر خوږ اواز، ډېر د علم خاوند، په پښتو ډېر مین. هغه سره ما رابطه وکړله، هغه ته ما خپل لینک ولیږو. نو هغه مخکې نه ورسره څه خبرې ترې کېدې به زما، د هغه ماته وی چې دا ویډیوګانې عالمانانو ته وړاندې کړه. نو زما دا خیال و چې د عالمانان دي مولانو ته، نو ما دا خبرې ټولې د مولانو خلاف دي، هغې خو به څنګه زما حوصله افزایي وکړي. نو ما ته وی چې نه، عالمانان د ادب باندې څوک پوهېږي، دغې پوهانو ته موږ عالمانان وایو. چونکې زما ډېر وخت د خیبر پښتونخوا نه بار شوی دی، زه دومره د پښتو په الفاظو نه پوهېږم. نو ما زه وروستو بیا پوه شم چې ښه د هغې نه پس ما هغه نه تپوس وکړو چې څنګه به زه رابطه کوم، ځکه زه خو پوهېدم نه په دې سوشل میډیا باندې. نو ما ته وی چې نن سبا خو هر څه په ورغوي کې دي، نو ته پیجونو باندې خپله خبره وکړه. په دې دوران کې هم د هغه په دې مشوره باندې د پښتو یو ډېر نوم چې د هغه خپل چینل هم دی د لالونو په نوم باندې، او د دې د هر یعنې د ډرامو، د فلمونو او د لیکوالو د دې ټولو هغه انټرویو کوي. او حاجي اسلم صاحب د هغه نوم دی، ریډیو پاکستان نه پروګرام هم کوي، د پی ټي وي کې هم پروګرامونه کوي. هغه هم زما ډېره مرسته او ډېر حوصله افزایي وکړله. ورسره زما عزتمندو
لایق زاده لایق صاحب چې د پښتو یعنی د پېښور ریډیو هغه ډایرکټر پاتې شوی دی، هغه سره هم زما رابطه وشوه. هغه هم ماله حوصله افزایي وکړله او د دې سره سره فلک شیر خان څوک چې د غني خان وراره دی او اس پی ریټایر شوی دی د محکمه جیل خانجات نه، د غني خان د نوسو خپل ماما هم دی. دغه نه ما ډېر زده کړه وکړله او یعنی همت هغوی راله ډېر راکو. زه ورته ډېرې دعاګانې کوم. زما عزتمندو غلام رسول ګومل یو ځوان دی د ډیری اسماعیل خان اوسي په کراچۍ کې. زه خبر نه وم او زما یو ویډیو هغه د یوټیوب نه ډاونلوډ کړې وه او یو پیج دی د پښتو د غني خان په نوم د لیجنډ ګریډ غني خان د کمې ایډمن چې دی عدنان مومن صاحب. تاسو به پیژنئ عدنان مومن صاحب ډېر ښکلی ځوان دی، الله دې ځواني نصیب کړي. نو د هغه په پیج باندې زما دا ویډیو د شیر کړله او زه خبر نه وم. زما یو وراره دی امیرزیب نوم یې دی په سویس کې پاتې کېږي. هغه ما ته ټلیفون وکړو چې تره ستا یو ویډیو ده او په پیج کې چلیږي. نو ما ته عدنان مومن اطلاع راکړله چې دا وګوره ویډیو. نو ما چې وکتل نو ما ویل چې دا خو زما تره دی. هغه ما وی چې دا پیج به څنګه تلاش کوم. نو ما ته لینک راولېږو. لینک چې ما کولاو کړو نو واقعي هغه ویډیو ډېره تیز روانه وه، په زرګاو خلکو شیر کړې وه او ډېر ښه په هغې باندې تبصرې هم راتلې او خلکو ډېره خوښوله. نو دا غلام رسول ګومل چې دی دی زه نشم هېرولی، څنګه چې دا نور ملګري دي. نو دغه رنګې غلام رسول ګومل ته هم زما د زړه نه دعاګانې خېږي. ورسره عدنان مومن صاحب ځکه چې تر اوسه پورې هغه په خپل پیج باندې زما لیک لم ځای ورکوي او زما ویډیو لم ځای ورکوي. نو د هغه هم د غني خان سره ډېره مینه ده چې د هغه پیج جوړ کړی د غني خان په نوم باندې او ماشاء الله ډېر ښه معلومات د غني خان د ذات، د غني خان د کلام، د غني خان د فکر متعلق د دغه پیج کې موږ ته میلاویږي. زما عزتمندو د دې نه علاوه یو ملګری دی نوشیروان دورانی صاحب. دا یو داسې مستقل مزاج انسان دی چې لکه څرنګه الله سبحانه وتعالی ماله روزانه د غني خان په کلام باندې د خبرې کولو همت او توفیق راکوي او بیا ویډیو اپلوډ کیږي. کله کله ناغه ځکه وشي چې په دې ډاونلوډینګ کې یا په اپلوډینګ کې څه دغه وشي، څه غلطي وشي، نو هغه بیا بچي مې سکول ته ځي سهار، نو زه د دې خوب نشم خرابولی، نو هغه بیا پاتې شي، نو یو ورځ دوه پکې نورې ولګي. خو زه چې کومه ویډیو هم په یوټیوب کې اپلوډ کړم نو د غني خان په نوم باندې چې کوم د واتساپ یا دغه ګروپونه دي د فیسبوکو، نوشیروان دورانی صاحب زما په خیال په اسلام آباد کې پاتې کېږي، هغه په باقاعده توګه سره روزانه زما هره ویډیو چې کومه اپلوډ شوي هغه دغه ګروپونو له او پیجونو له ورکوي. زه په دې باندې هغه ته ډېره دعا کوم او ډېر ترې متاثر یم ځکه چې دومره مستقل مزاجه ما څوک نه دی لیدلی. چېرې داسې ویډیو به نه د غني خان چې ما به اپلوډ کړي نه او نوشیروان دورانی صاحب به ګروپونه نه ورکړي. نو په دې کار خیر کې د هغه هم ډېره لویه حصه ده. ورسره ساجد الله میا ساجد الله صاحب د پېښور چې دی د 400 او په پېښور حیات آباد کې اوسي، هغه هم زما ډېر ویډیوګانې د خپل پیج نه د لیجنډ ګریډ غني خان د پیج نه ډېر زیات هغه شیر کړي دي. نو هغه هم نشم هېرولی او بل هغه په ما باندې احسان دا دی چې ما ته د غني خان کتاب لټون هغه یې په پېښور کې اغستی او ما له یې رالیږلی بای پوسټ. ما چې کله شروع وکړه د غني خان په کتاب باندې نو په اول کې چې کوم نظمونه ما ته یاد وو هغه ما په یاد وي او چې کوم به یاد نه وو نو ما بیا د ګوګل نه راوښکل، نیټ نه. په نیټ کې به ډېر ټایم ولګېدو، ما به لیکل او پای کې به اشتهارات رالو، بیا به زه په انتظار وم 7 سیکنډه، نو هغې به زما ډېر وخت خرابو. میا ساجد الله صاحب دی الله لوی کي، هغه ما ته ووایي چې یاره دا ته څنګه ما یې دغه شان چل کوم، زه ته کتاب درلیږم. نو ما یارې چې دی به یو غریب انسان یي خو نه الله ولا حیثیت ورکړی دی، الله دې نورم پکې برکت واچي. هغه مالا په دغه لاکډاون دلته کې په ټوله دنیا باندې دغه وبا وه، نو څوک تګ راتګ نه و ملیشا ته، هغه مالا بای پوسټ راولېږو.
او ورسره د رحمان بابا کتاب او د خوشحال بابا کتابونه هم راولېږل ماله. نو د ټول نه لوی احسان په ما باندې او په تاسو باندې د میا ساجد الله صاحب هم دی چې زه د یو ډېرې خوارۍ نه بچ کړم. او میا ساجد الله صاحب هغه انسان دی چې په خپله هم د خپلو پیجونو نه د خپل یوټیوب چینل نه او د غنی خان د لیجنډ غنی خان د پیج نه د غنی خان په کلام باندې او د رحمان بابا په کلامونو باندې خبرې هم کوي. ډېره پوهه ول الله ورکړې ده، الله دې نصیب کړي. ریاض ګل موسی صاحب چې یو پرایویټ د ریډیو چینل هم چلی، هغه هم زما ډېره مرسته کړې ده، ډېره حوصله افزایي کړې ده. داسې پوهان خلق زما سره مستقل په رابطه کې او تعریف کوي. نو زما سره الفاظ نه چې زه د خلقو هغه شکریه ادا کړم، مننه یې وکړم. په شروعاتو کې نادر خان کابل ګرامي زمونږ یو برخوردار ورته ووایو، هغه د زما نه کشر دی، زما کشر په کراچۍ کې موږ یو ځای پاتې شوي، اوس په دوبۍ کې. هغه هم زما سره ډېره مرسته کړې وه. او یو بل ملګری دی حبیب الله همدرد صاحب چې د شانګلې دی، دا نادر خان او حبیب الله همدرد دا دواړه د شانګلې د سوات دي. د حبیب الله همدرد صاحب خو د لټون سوات په نوم باندې یو پیج هم دی، یوټیوب چینل هم دی. د ماته ډېرې مشورې را کړي دي، کیدای شي د هغه نه یېري خو ماته یادې دي، نو زه نشم یېرولی. حبیب الله همدرد صاحب او نادر خان کابل ګرامي صاحب، الله دې د دې مرسته وکړي په هره توګه باندې. مقصود صاحب دا د کرکټ کوچ هم دی، الله دې ورته د بچو خواږه سره زمونږ وښي. دم زما ډېره مرسته کړې ده. او د ده هم د واټساپ یو ګروپ دی د غنی بابا په نوم باندې. نو دی هم د هېرېدو انسان نه دی. او د دې سره چې زه ساجد ټکر صاحب، څوک چې د باچا خان د رسالې پښتون رساله چې کوم د باچا خان مرکز نه وځي، د هغې چیف ایډیټر دی، د هغه هم ډېره مننه کوم چې هغه زما لیک له ځای په خپله رساله کې ورکو او ډېره حوصله یې راکړه. هان کې زه ځان دومره قابل نه ګڼم چې زما لیک دی په دومره غټه رساله کې د کمې رسالې بانی چې باچا خان پاتې شوی دی او کومه چې د باچا خان مرکز نه شایع کیږي، نو دا زما دپاره لوی اعزاز او دا اعزاز ماته ساجد ټکر صاحب د هغه په فرمایش باندې نصیب کو. الله دې ساجد ټکر صاحب نه لوی انسان جوړ کړي او بچي دې ولم الله سبحانه وتعالی لوی لوی انسانان کې نیک عمله کړي. زید ګل خټک صاحب تاسو ټول به پیژنئ، هغه نه مې هم ډېر څه زده کړي دي او ډېره رهنمایي زما کړې ده. الله دې د دې په عمر کې هم برکت واچوي. زما عزتمندو اکبر علي اکبر صاحب تاسو به پیژنئ، پیج هم دی او ډېر خوږ سندرغاړی دی، غټ هنر لري. دې هم زما ډېره زیاته مرسته کړې ده. سرور شمال صاحب زما ډېر زوړ ملګری دی، شاعر دی، ډېر خوږ اواز لري، دم زما ډېره مرسته کړې. سیف الرحیم خاکسار صاحب زموږ یو ورور دی، د کنګرګلي کلي دی، هغه هم ډېر یعنې بلکې هغه زما ځان دی، نو هغه هم زما سره ډېره مرسته کړې ده. په دې موقع باندې چې یاره دا یو کال تیر شو په دومره کامیابۍ سره، زه دا ملګري هېر کړم نو دا به زما سی احسان فراموشي. اکبر علي اکبر صاحب ته هم سلامونه. او ورسره نور البشر نوید صاحب، څوک چې د پښتو ډرامې لیکي د پی ټي وي دپاره، داسې ډراما نویس په پښتنو کې څوک نشته، بلکې په اردو کې هم څوک نه. زه خو چونکې نن سبا ډرامې ګورم نه، کتلی هم نشم، وخت هم نه یې. خو دا نور البشر نوید صاحب په وحدت اخبار کې 22 کاله ما ته غوږ شه په سرنامه باندې کالم بم لیکو. ډېر لوی نوم دی د نور البشر نوید صاحب. دی هم زما ډېره حوصله افزایي کړې ده او په خپل رساله کې زما لیک له ځای ورکړی دی چې د غني خان د پیژنګلو په سرنامه باندې شایع شوی دی. زما عزتمندو یو بل ملګری دی عالمزیب مجاهد چې د ډرامو نوم یې دی، یعنې په ډرامو کې د هغه نوم دی جانانې یا جانان. ډېر بهترین اداکار چې نن سبا په نیویارک کې اوسي. هغه هم ما ته دا پیشکش کړی و چې یاره امیر صاحب زه ستا دپاره څه وکړم. ما ورته وی چې بس دعاګانې کوه او ډېر یعنې ډېره حوصله افزایي زما کړې ده. تاسو ما سره داسې الفاظ نشته چې د هغه الفاظ تاسو ته وړاندې کړمه.
نو زما عزتمندو دا ټول ملګري د هیرولو قابل نه دي او د دې سره چې څوک هم یې تاسو ملګري چا چینل کتلی څوک ماته تبصرې کوي په تبصرو کوونکو کې هم ډېر ملګري داسې دي چې هغه باقاعده ماته تبصرې کمنټس کوي او داسې ملګري پکې هم دي د روزانه په حساب سره چې ماته ټلیفونونه هم کوي او داسې ملګري پکې هم دي ځوانان ښایسته چې هغوی په زړونو کې د الله سبحانه وتعالی مینه راوچته شوې ده او وایي چې یاره موږ به څنګه د الله سره مینه کوو. یعنی مقصد مې دا دی چې د یو کال کې چې کوم بوټی موږ کرلی و هغه لوی هم شو میوه یې هم ونیوله. داسې ډېر کسان دي روزانه ټلیفونونه کوي او باقاعده د الله سبحانه وتعالی سره د مینې په کولو په چل پوه شول. داسې دي چې هغوی ته الله سبحانه وتعالی د خپلې مینې نښې هم ښوولي دي. نو زما عزتمندو دا یو کال پوره شو. دا خبرې مې تاسو سره کولې چې په دې یو کال کې دا دومره کامیابۍ دا زما څه قابلیت نه دی، دا خالص د الله سبحانه وتعالی فضل دی او د غني خان کرامات دي. تاسو ټولو ته زه دعاګانې کوم او ټولو ته دا خواست کوم چې چاته هم دا ویډیو ورسي نو د الله د رضا دپاره لکه څنګه چې نوشیروان دراني صاحب زما هره ویډیو شیر کوي تاسو هم دې کار خیر کې څه واخلئ. الله به ستاسو ډېره مرسته کوي او څوک ملګري چې د غني خان په کلام باندې په څه نه څه ساته باندې خبرې کوي او کار کوي د هغو ټولو ته زه سلام کوم. د دې نه علاوه کو زه دا ویم چې یاره ډېر ملګري داسې دي چې ما ته باقاعده میسیجونه رالیږي تپوس رانه کوي چې یاره سردار علي ټکر صاحب تا سره رابطه کړې ده، فلاني او فلاني تا سره رابطه کړې ده. نو زه ورته یم چې نه. ډېر داسې ملګري دي الحمدلله د هرې شعبې نه چې اداکاران هم دي، شاعران هم دي او صحفیان هم دي. تر دې چې لکه په غټو غټو عهدو باندې فایز دي هغوی هم زما سره رابطه کوي او زما حوصله افزایي کوي. خو د پښتو چې کوم لوی لوی ادیبان نن سبا دي او کوم لوی پوهان دي خصوصا د سردار علي ټکر صاحب نه ګیله زما صرف دا راځي چې یاره دومره کار د غني خان په کلام باندې الله سبحانه وتعالی زما نه واغستو نو که چېرې یو دوه لفظونه د ده طرف نه ماته راغلی وی نو زما په خیال زما دپاره خو به دغه ډېر لوی دولت و او د ټکر صاحب په حیثیت کې به څه کمی نه و راغلی. د ده عزت په الله نور هم سیوا کړی لکه څنګه زید ګل خټک صاحب چې دی داسې نور پوهان دي نو هغوی زما رهنمایي هم کړې ده او کوي او زه په هغو باندې ډاډه یم نو د هغوی په عزت کې کمی نه راځي. خو دا ده چې زما په زړه کې د هغوی دپاره یو ځای دی. نو کو ټکر صاحب یا داسې نور ملګري چې دا تاسو لوی لوی شاعران یې نه چې ښه په غني خان مین هم دي د هغوی د طرف نه څه خبر نه دی راغلی نو کیدای شي دا زما کمی وي ځکه کیدای شي زه ګڼم چې کیدای شي زما د تشریحات د هغوی د معیار مطابق نه وي نو ځکه هغوی خاموشه دي او غلي دي. زما عزتمندو که چېرې ستاسو زما دا خبرې خوښې شوي دا ورسوئ ټولو خلکو ته. الله مو خوشحاله کړه.